ستونه راته مه کوه ساقي په اشارو کې خمار همداسې ښیمه له بنګه مې توبه خمار همداسې ښیمه له بنګه مې توبه د پښتو ټلویزیون پښتو ادبي ډیرې ګران لیدونکو السلام علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نوم دې واخله له کوم ځایه غږېږي څوک یې په مینه زموږ سلام هم ومنه. زه عبدالرحیم افغان له عربي اماراتو ابوظبي نه ستاسو ته زحمت درکوم. زحمت نه رحمتونه په خیر راغلې ستړی مه شې څه دې راوړي دي امر وکړه موږ تیار یو. ژوندی دی اول خو د هر څه نه مخکې د ادبي ډیرې کارکوونکو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بس لیدونکو اورېدونکو ستا پیغام واورېدو سلام دې راورسېدو ډېره مینه دې وکړه. او بل توراب صاحب ته یو شعر لرم چې هغه د خصوصا هغه ته ډالۍ کوم چې د ډېره وخته راکړې موږ ورسره خبرې نه دي کړې. توراب صاحب تشریف نه لري مهرباني وکړه شعر دې ووایه کیدای شي واوري ډېر خوند به وکړي. بس هیله کوم چې د خوښۍ وړه وګرځې وای په نیمو شپو مې سلامونه درځې ګرانه ته ویښ یې که خوبونه درځې. ډېر ښه زه دې د خواب مزاحمت ونه کم چې دم په دم مې پیغامونه درځې. ډېر ښه هیله کوم یو شعر لرم چې تاسې حضور ته وړاندې کړم. هیله کوم چې د خوښۍ وړه وګرځې که وخت راکولی شئ. وخت ستا په چوپړ کې دی مهرباني وکړه ارشاد په مینه یې اورو. وای سره ګلونه ټولومه بیا درځمه ګل دستې ترې جوړومه بیا درځمه په زړګي کې مې بې شمېره وسوسې دي زه یقین ترې جوړومه بیا درځمه. دلته خلکو د نفرت عاجزي کرلې ډېرې شی ورپرې کومه بیا درځمه. دلته خلک تورو شپو ته سبا وایي دغه خلک پو کومه بیا درځمه. ستاسې توجه احساساتو نه یو دنیا مننه. دغه خلک تورې شپې ته سبا وایي دغه خلک پوهومه بیا درځمه. ډېر ښکلی دې وویلو ډېره مننه الله دې خوشحاله کړه. مننه تاسې نه ستاسو ګرانو همکارانو نه ټولو هېوادوالو ته زه ستاسې ګرانې خپرونې د لارې ټولو هېوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله. ډېره مننه ډېره مننه ستاسو سلامونه ورسېدل ستاسو شعر موږ په مینه واورېدو زموږ لیدونکو اورېدونکو هم واورېدو ډېر خوند دې وکړه. خدای دې وکړي چې بیا په همدغه شکل په همدغه ترتیب را سره خپلې اړیکې ونیسئ. له تا یې ونړئ مننه په مخه دې ښه. وایي که پوهنه په پښتو کې چیرې عام شي که پوهنه په پښتو کې چیرې عام شي هر بچی به افلاطون د دوی دوران شي او بیا به نه نیسي د سوال زولۍ و بل ته او بیا به نه نیسي د سوال زولۍ و بل ته کله ننګ سره ملګری ننګ ودام شي. اړیکه ده ګرانو
السلام علیکم. دا اړیکه مو پرې شوه، خدای دې وکړي چې بیا را سره اړیکه ونیسي. په هر حال درنو لیدونکو، د پښتو ادبي ډیرې مینوالو، نن شپه بیا زه ستاسو په خدمت کې یم او تاسې ته سترګې په لار یم چې خپل ښکلي ښکلي اثار مونږ ته زمزمه کوي. دغه دې بله اړیکه راغله، شکر دی خدای. السلام علیکم وروره، په خیر راغلی. له کومه ځایه دې اړیکه نیولې او څوک یې نوم دې راته واخله؟ وعلیکم السلام، زه منیر محمد لندوخه قطر نه مې اړیکې نیولې. زه د ویډیو اورېدونکو تا ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام ورحمت الله. زمونږ په سترګو راشي قدردانه، ستړی مه سې. وایه که نه څه دې راوړي دي زمونږ ادبي ډیرې ته دې څه راوړي دي؟ ادبي ډیرې ته مې یو غزل ده، یو څلوریزه ده، دا به وړاندې کوم. خو مخکې د دې نه بېګا شپه مونږ ډېر کوشش وکړو تاسو سره مونږ اړیکه ونیسو، خو اړیکه نه یې وناخېدله. ها دا خو مونږ خو داسې خواشیني شو لږ. ما ویل چې خدایه پاکه د زمونږ ګران لیدونکي زمونږ سره ولې اړیکه نه نیسي؟ مونږ نه خفه شوي دي، مونږ نه ناراضه شوي دي، که څه حساب دی؟ خو هغه ما خیال د تخنیکي ستونزه وه. ښه خبره دې وکړه، مهرباني وکړه. هغه څلوریزه دې لومړی ووایه، بیا ورپسې غزل راته ووایه. ګلملا همکار صاحب دومره به درته ووایم چې وایي چې مخمخ مې چې په غږ کې یار مې نه یې، چې په نام مخ مې غیبت کې یار مې نه یې. نو مخمخ په صفت کې تا نه کوو نوره چې ته په ادبي ډیرا کې نه وي، ادبي ډیرا خوند نه کوي. دا ستاسو مینه ده ګرانه، تاسو په خپله ډېر مینه ناک خلک یې، تاسو د قدر وایي. مهرباني وکړه شعر دې راته ووایه. اول څلوریزه ده، لتا نظر شمه صدا شډل بډل پښتونه، لتا نظر شمه صدا شډل بډل پښتونه، ځان دې هوښیار کړه اوس وختونه دې بدل پښتونه. هر خوا نڅا باندې حملې دي ته پوهېږي که نه، هر خوا نڅا باندې حملې دي ته پوهېږي که نه، په بېجوړ دي که په سوات که په کابل پښتونه. ډېر ښه. دا څلوریزه اوس به شعر در سره ډالۍ کړم، غزل. مهرباني وکړه، په مینه یې اورو، موږ درته غوږ نیولی. نه و غمونه نه دردونه څومره ښې ورځې وې، نه و غمونه نه دردونه څومره ښې ورځې وې، ما ته یادېږي تېر وختونه څومره ښې ورځې وې. ته به زمونږ کره راتللې زه به ستاسو کره، ته به زمونږ کره راتللې زه به تاسو کره، څومره آسان و دیدنونه څومره ښې ورځې وې. امان دې ترړې هغه لوبې تر ماښامه پورې، امان دې ترړې هغه لوبې تر ماښامه پورې، خو مونږه نه و بند شو څومره مونږه نه و بندشونه څومره ښې ورځې وې. دا د سر نه لږ بیا ووایه. امان دې ترړې هغه لوبې تر ماښامه پورې، خو مونږه نه و بندشونه څومره ښې ورځې وې. څومره ښې ورځې وې. د پاکې مینې دې اظهار څومره ساده انداز و، د پاکې مینې دې اظهار څومره ساده انداز و، ما به راوړل تاله ګلونه څومره څومره ښې ورځې وې. واه ها د لوبو ګوډګي د ځان نه کور تصور، ها ټونګاري او جنګونه څومره ښې ورځې وې. ډېر ښه. نه د فکرونو اندېښنې وې نه د خېټې غم و، نه د فکرونو اندېښنې وې نه د خېټې غم و، نه و د دومره تکلیفونه څومره ښې ورځې وې. وړې پپۍ وړې چچۍ دې وې څومره زور و پکې، نشته رسنۍ خو هغه غمونه څومره ښې ورځې وې. غزل هم دومره و. ګلملا همکار صاحب تا نه مننه کوو چې مونږ د دې وخت راکړو، بل ډېره دا مننه کوو چې نن ادبي ډېر راغلی، ډېر خوشحال یو. زه هم چنان همدغسې لکه څنګه چې وایې، زه هم ستا په د شعر په اورېدو، ستا د غږ په اورېدو
زه ډېر خوښېږم. ګرانو لیدونکو، زمونږ ورور مولوي محمد نبي و، زمونږ سره یې اړیکه نیولې وه، ډېرې خوږې خبرې یې راته وکړې او خدای دې وکړي چې بیا هم له موږ سره اړیکه ونیسي، تاسو هم له موږ سره اړیکه ونیسئ. زمونږ ادبي دیره په خپلو اړیکه نیولو ښکلې کړئ، ښایست ورته وبښئ. مولوي محمد نبي په مخه دې رڼا د خدای په امان. ګرانو پښتو ادبي دیرې کارکوونکي، زه په خپله دا هیله لرو چې له تاسو سره موږ تل په اړیکه کې اوسو. السلام علیکم وروره، له کومه ځایه دې ټلیفون کړی دی، نوم دې راته واخله. په خیر راغلی. خیر دې په نصیب شه. وعلیکم السلام. متحده امارات نه څمکنی. څمکنی صاحب په خیر راغلی. څه د ژوند په خیر یې؟ الحمدلله خیر دې غواړو، ستا خیر غواړو. تاسو څنګه یې؟ هلته چې کوم افغانان دي، کوم نور مسلمانان دي، ګاونډیان دي، خپلوان دي، هغوی څنګه دي؟ خپل حال وایه. ته په خپله څنګه یې؟ ادبي غورځنګونه څنګه دي؟ ادبي هلې ځلې څنګه دي؟ شعرونه او شاعرۍ سره څنګه چل دی؟ مننه طبعي جهان، مننه. بالکل دغه طرف د مسافرۍ شپې دي، ډېرې ښې تېرېږي. د تاسې د ادبي دورې سره لا خوږې تېرېږي. دا خو د مخې سره فی البدیه شعر ووایه، ډېر خوند یې وکړه. ګرانه څمکنیه، مهرباني وکړه خپلې ادبي خبرو ته، مرغلرو ته، خوږو شکرو ته دوام ورکړه. ورکه لږ ناګاډه وړه شوه چې مشکل شو. مرګلي دیواله د مرګلي لمنې د واخلم، دا یې چې موږ لمنه ورته واخله چې لمنه ډېرې ته کوي. او سلامونو ته وعلیکم سلام. دلته دې لکه یو اجمل څمکنی، محمد غني څمکنی، وزیر زادی، ډېر ښه. نجیب څمکنی. دا تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. زموږ سلامونه دي دا څلور واړه ومني، ته یې ومنه. وعلیکم السلام. دا د شیخ بلال د ډلې د دا خوښوي چې بیا شو ماښام زړه مې ځانونه کوي. بیا شو ماښام زړه مې ځانونه کوي، د مسافر جانان یادونه کوي. فکر دې یوړمه د ځانه سره، فکر دې یوړمه د ځانه سره، خیال دې په ما څنګه خیالونه کوي. ډېر اعلی. ستا د راتلو لار ته یې ډېر کتلي، ستا د تلو لار ته یې ډېر کتلي، سترګې مې پرېږده چې خوبونه کوي. څومره ښه. په دې مسیر زړګي مې تشې دي، په دې مسیر زړګي مې تشې دي، غږ ورته کړېږده فریادونه کوي. په ډېره خواشینۍ چې د شعر لوستلو په منځ کې اړیکه پرې شوه، خدای دې وکړي چې بیا راسره اړیکه ونیسي. ډېر خوند یې وکړ. یاره یو 15